سلامونه احترامات ومنئ قدرمنو نوروزمر امید د سوات مټې نه 15 کیلومتره لرې د فتح پور په علاقه کې په دغه ښکلي ځای کې موجود یو. کله چې ساجد احمدزی صاحب هم راسره دی، تاسو خو د ده خبرې په لار کې مو لیدلې چې مونږ راتلو سوات ته، نو ډېر زیات خوندور سفر و. سبعي سهار چې مونږ منځونه کړي دي او را روان شوي تر اوسه پورې په یو ځای کې هم دمه کړې ده او شنې چای هم څښلي دي. نو هغې نه وروسته بس په دمه په ملګرو سره راتلو. خیال صاحب دوی دا نور ملګري چې دی دوی راپسې وو، دوی چې یاره تاسو ورو ځئ او مونږ درپسې وو، خو بیا په لار کې چې دی دوی مونږ ځان مخکې کړه او مونږ ورنه وروسته پاتې وو. دا دی اوس دلته را رسېدلي وو. ډېر زیات خوشحاله و. ساجد احمدزی صاحب خو د طبیعت د ښکلا مین دی، راتلو سره یې بس ما نه منډې کړې او نه تصویرونه او نه ویډیو. وایي چې یاره ما پرېږده چې بس د دغه اوبو په منځ کې د دغې ښایست نه، د دغه بوټو نه، د دغې شینکې نه، د دغه ښکلا نه، د دغې اوبو نه، وایي چې یاره خوند اخلم او بس تصویرونه مسویرونه هر یو شی چې دې سره به کار نه لري. نو ساجد احمدزی صاحب خوشحاله یې ډېر زیات. بالکل امید صاحب د دې علاقې د فتح پور او بلکې د ټول سوات لوکیشن ډېر ښایسته منظرې لري او یقینا چې زه په دې منظرو کې منظرکشي کوم او ډېر خوند راکوي ماته. اول امید صاحب ما چې داسې منډې کړې دلته د بیانو ډنډونه وو او د بیانو په ډنډونو کې څو قسمه بیان وو. نو ما امید صاحب ته ویلې چې یاره دا امید صاحب نوي بیان وګوره، داسې بیان ما کله نه و لیدلی. یقینا واړه مې لیدلي امید صاحب او دومره غټ میان او دومره رنګین میان نه و. بلکل هغه میان و کوم چې په شیشو کې په هوټلو کې په مهمانخانو کې چې دی په شیشو کې هغه رنګین بل شوي، خو هغه واړه واړه دا ډېر زیات غټ غټ و. نو یو بله خبره چې دلته کوم میان و دې سیډ باندې هغه تراوټ مایي و، هغه تقریبا 1700 روپۍ باندې فی کیلو چې دی په همدغه ځای کې ملاویږي. د تراوټ مایي وي چې یاره ډېر زیات رسکون وي، ډېر زیات مزیدار وي. نو راځئ ملګرو د نورو ملګرو سره چې دی خبرې کوو، د دې خیالاتو اظهار به هم تاسو سره د دې کیمرې د لارې شریکوو. خیال صاحب سلام علیکم. دا وخت زمونږ کتونکي تاسو ګوري سوات ته راورسېدئ، په لار کې منظرې ولیدلې، څومره خوند دی درته دغه سفر؟ یاره جي ماشاءالله ډېر ښکلې علاقه ده، ډېر بهترین پرسکونه، بل موسم پکې ډېر مزېدار یخ دی او چې ورته وګورې نو والله چې خفه سړی پکې خوشحاله شي. ډېر زیات په پریشانو کې را روان وو، خفګانونه او ګرمي هم وه، خو چې دلته راورسېدو هغه سره نیر شو، ډېر بهترین دغه راته ملو سکون هم ملو شو، یخ موسم هم ملو شو، ښکلې فضا هم ملو شوه او ښکلې ملګري هم ملو شو. ډېر خوند دی. ډېره مننه. خیال صاحب چې دی زمونږ یو تکړه ملګری او بلکې زمونږ یو تکړه مشر، څوک چې د مچیو والا کوم چې غریبه طبقه ده، کوم چې ډېره زیاته د څو کلونو نه ځپل شوې ده، د چا چې حقوق د خپلو لاندې شوي دي، د هغوی لپاره مبارزه کوي او د هغوی لپاره چې دی د یو تحریک او د یو غږ آواز دی او یو مشر دی. ساحل صاحب تاسو یو څو جملې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید صاحب بس تا ته پته ده چې د تقریبا د میاشتو نه 2 میاشتو نه تقریبا موږ د هلې ځلې کو او نن موږ په دې هلو ځلو کې سوات ته رالو او سوات کې مټې ته رالو. نو ماشاءالله لار کې خو لږ ستونزې وې، ګرمي مرمي زیاته وه، خو چې دلته رالو ماشاءالله ډېر ښه سکون او ډېر ښه آرام راته میلاو شو او ډېر مزیدار سفر دی انشاءالله او ډېر لاسته راوړنې به انشاءالله دې سفر کې موږ ولرو. مننه. ډېره مننه. موږ د سفر ملګری څوک چې په لار کې پوښتنه کوله چې یاره فتح پور ته څومره لار پاتې ده، هر چا به وایي چې 15 کیلومتره، خو دا 15 کیلومتره لنډېدل نه ډېر زیات تنګ شوی. نو راورسېدې، څه احساس کوې د دې ځای په ښکلا باندې، د دې ځای په ښایست باندې؟ الحمدلله بالکل په خیر خیریت سره راورسېدو او الحمدلله په دې کې خو هېڅ قسمه کوم مشکل نشته دی، نه په ښکلا کې، نه دې په هوا کې او نه دلته ماحول کې، او شکر دی چې هېڅ قسمه کوم کمی پکې نشته دی. بلکل. ډېره مننه. بس څو شېبې به چې دي دا به دلته د خوشحالۍ تېروو، ځکه چې د دغسې دغه ته راشئ، ښایست ته راشئ، داسې ښکلا ته راشئ، دغه شان طبیعي منظرو ته راشئ او ونه خوند وانخلي، نو بیا خو به سړی خامخا یا به یې سر خوږېږي یا به یې زمونږ د دغه ملګري په شان په غاښ درځي. نو الله پاک دې د دې غاښ هم ښه کړي. حسین خان زمونږ یو تکړه ملګری، ده نه به پوښتنه کوو ځکه چې دا موږ سره په یو ګاډي کې نه و، د دوی ګاډي سفر بیل و. ده ته به وایو چې یاره د لارې سفر مو څنګه و، دلته چې راغلی دغه احساس مو څنګه دی؟
مهرباني امید صاحب سفر ډېر مزیدار و ماشاءالله او ډیم ډېر مزیدار دی الحمدلله چونکې دا خو زمونږ علاقې دي د اسوات او مدین او بحرین او مردان داسې مردان سره یو ځای علاقې دي موږ خو کله کله راځو تاسو په فسټ ټایم راغلی خو چونکې موږ ټول ځان سره یو فکر او یو غم راوړی دی نو موږ هغه شان انجوی نه شو کولی لکه کومه چې پکار ده د دې علاقو دپاره کومه چې تاسې کوئ موږ خو لکه ځان سره یو فکر راوړېدل دا یو غم هم راوړېدل د ځینو بېګانو په یو فکر کې راوځي هغه چې سړی چکر له راشي نو بیا د هغې بل شان خوند وي اوس چې موږ په کوم مقصد راغلي یو په کوم نیت راغلي یو هغه د ټولو ملګرو ته پته ده چې موږ دا پروګرامونه شروع کړي دي د دې مچو د دې مارکېټ دغه باره کې موږ په دې باره کې د دې چې کوم فارمران دي د هغې لپاره د هغوی سره موږ ټیم دغه کړو او موږ په دغه سلسله کې راغلي یو نو ډېره زیاته مزه کوي چونکې د وخت کمي په وجه چې موږ هغه شان دا موسم او دا علاقه نه شو انجوی کولی نو بخښنه غواړو د دغې خبرې الله پاک ټول ملګري خوشحاله ساته ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره مننه کاکا تاسو یو څه جملې ځکه چې تا بالکل عام کوم پروګرامونه دې کې خبرې نه کوي چې په دې ښایست باندې خبرې نه کوي نو بیا خو ماشاءالله ډېر ښکلې مزلونه خو ډېر ښایسته ډېر ښکلې علاقه ده دا خو خیر زموږ د وردان سره منسلک علاقه ده ډېر مزیداره علاقه ده او ډېر ښه موسم دی پکې او ډېر مزیدار بوټي او ډېر مزیدار ځای کې ناست دی انشاءالله ډېر ښکلې انجوی کړه لکه ډېر مزیدار موسم دی ډېر ښکلی زموږ ملګري هم ډېر مزیدار راغلي دي یو ځای ته غلي شوي دي نو موږ په دې ډېر بالکل دا هغه ملګري چې دوی سره زموږ ملاقات شوی خو یو نوی ملګری په اول ځل باندې چې هغوی سره زموږ ملاقات کېږي ډېر زیات خوش طبیعته ډېر زیات خاندان مشر دی ده سره به خبرې کوو مشره په خیر وعلیکم السلام نو دلته راغلی تاسو د دې ځای که نه موږ سره په سفر کې د یو ګروپ ملګري او حالانکه چې یو خوا ډېر اوږد مزل او د ملګري کم د پکار مخکې دا الحمدلله دا خو ډېر مزېدار ځای دی بل د دې علاقې مشهور میان نور میان چې کمیټۍ تاسو دا میان دي د دې نه مخکې علاقه لکه نور نه بیا دم دره ورته دا د نیم کیلومتر کې دا زبردست مزېدار هغه دا وګورئ ښکلې سیندرانې ښکلې آب و هوا بل دا ملګري چې کوم دي ټول دا صفت قابل دي ډېر ځکه چې دې کومه تکلیفونه تېر کړو کومې پریشانو سره مخ دي هغې به چې خپل ټیمونه وباسي او راځي د دې خلکو په خدمت کې خپل ټیمونه تېروي الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې یو داسې ځای ته راوسي چې دلته زموږ یو ملګری را موږ رارسېدی او فاروق خان د الله ډېر جزای خیر ورکړي هغه موږ ته دعوت ورراکړو چې راشئ او زموږ دلته چې ملګري مچو والا هغوی سره مېلاو شئ چې د هغوی حوصله افزایي وکړي د هغوی حقونه هغوی ته مېلاو شي نو ډېر ښکلی پروګرام ته ډېر ښه موقع ده الله پاک رسولو ټیم ډېر زبردست دی موسم هم ښایسته دی نو دې ملګرو ته شکریا کوو چې فاروق خان دې دونه دعوت مونږ راکړو په دې ګران وخت کې په دې ګران تکلیفونو وخت کې ځکه چې نن سبا دا ډېر مشکل دی ډېر پریشانه دی فاروق خان په خپله بیمار حالانکه په دې بیمارۍ دوران کې مونږ دا ټیم راکړو دا فاروق خان دې دا مهام چې روان دی نو دا ټول ملګري نور پروګرام به نور ملګري تاسو ډېره مننه ډېره مننه دا و د دغه نوي ملګري چې کوم زمونږ د سفر ملګری و خو مونږ تر اوسه پورې ملاقات ورسره ځکه نه وشوی چې د دو ګاډی بیل او زمونږ ګاډی بیل و نو مونږ چې دی په دغه سوات کې بلکې د سوات د مټې او مټې نه فتح پور بلاو دې طرف ته راغلي او مونږ د دغه سړي مېلمانه فاروق خان چې د دغې علاقې دی او زمونږ کاروباري ملګری دی ده ته را رسېدلي وو د ده دلته زمونږ مېلمستیا کړې ده د به ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته شکریا به ادا کوو او د ده نه به اظهار خیال راخلو چې د ده څه اظهار خیال دی د دغې علاقې په باره کې د دې ملګرو باره کې مهرباني وعلیکم السلام تاسو دلته په راتلو ډېر زیات خوشحاله شوم دلته چې تاسو دلته زموږ خواته راغلی زموږ دې غریبه علاقې ته او موږ هم د دې کاروبار سره وابسته یو د ډېر وخت نه او تاسو چې دلته موږ له راغلی نو موږ نور هم خوشحاله شو د دې سره زموږ په اتفاق کې په دغه کې نور هم برکت پیدا شي او نور داسې خبرې تعاون یې موږ سره او موږ چې څومره کېږي تاسو سره هغه تعاون به انشاءالله کوو زموږ خپل یونین دی دلته سوات کې د مچو خپل پروګرام دی او چې څومره زموږ نه تعاون کېږي موږ به د دې خپلو ملګرو سره کوو دا هم زموږ ورونه بایګان دي او زموږ سره به دې زموږ د خیر ښېګړې دپاره دي مالې ځلې کوي
او موږ به په دې کې د دوی سره انتهایي چې څومره مو وس کېږي نو کوشش به کوو چې د دوی دغه کامیاب شي میشن او موږ هم د دوی سره په دې کامیابۍ کې شریک شو. ډېره مننه. دا و د فاروق خان خبرې کوم چې د دغې علاقې دی زمونږ کاروباري ملګری دی. دوی وایي چېرې زمونږ یو یونین دی، یعنې دغه 15 کسان 10 کسان دو هم ځان سره راټول کړي دي. دا 15 کسو 10 کسانو میسج غږ دوی ته موږ راوړی دی. موږ غواړو چې دا خپل کوم غږ چې دوی ته موږ راوړی دا سره یو ځای کړو، یعنې د دوی دغه یونین کې موږ هم ځان شامل کړو او دوی موږ په خپل یونین کې را شامل کړو. نو دا به چې دی موږ سره وي او یو بل ته به لاس ورکړو او دغه سفر به چې دی په مخکې کوو. نو دغه ښکلاګانې دا ښایست به تاسو سره نور هم شریکوو. موږ سره اوسئ.